سلامونه مینوالو، د یو د پیر امام علی شاه منظر صاحب یو غزل دی د وزیرستان ستوري مینوالو ته ډالۍ وایي چې د پښتنو مندو خیري ولګي قسم په خدای که یاد سر یا یاد خپې ولګي که د پښتنو میندو خیري ولګي قسم په خدای که یاد سر او یاد خپې ولګي دا چې راکاږي د خپل سر ویښته په موټو موټو دا که کافره شه په ښار کې به لمبې ولګي که دغه میندې لیونی شو نو دا یاد لره چې د انصاف دنګ دروازې ته به تالې ولګي او په هغه شپه به زما مور زما په کټ پرته وي په هغه شپه به زما مور زما په کټ پرته وي په کومه شپه چې د بنګلو په سر ډیوي ولګي او زما پلار د مارګلۍ نه بېګا مر راوړې زما پلار د مارګلۍ نه بېګا مر راوړې اسلام آباد ستا په سر خو د جنډې ولګي او که په زرګونو پښتانه زما وطن کې مړه شي نه احتجاج وشي نه کومې ترانې ولګي یو تور کارغه خو د پنجاب کې د غلطۍ نه مړ شي تر پېښوره په قدم قدم ناکې ولګي که په زرګونو پښتانه زما وطن کې مړه شي نه احتجاج وشي نه کومې ترانې ولګي یو تور کارغه خو د پنجاب کې د غلطۍ نه مړ شي تر پېښوره په قدم قدم ناکې ولګي او سرټیفیکیټ د بل نقیب د مرګ پیدا کزان ته تعلیم بیخي مه کوه تا ته به تمغې ولګي او د ستومانۍ نه ډېر ناوخته و د شوی منظر مرغۍ د شور نه کوي لمر ته د پردې ولګي